زه دلته یو خواته زه روان یم او دا خوا چې ده دلته یو خاص نظاره ده. زه هغې نظارې ته ورځم. ډېره ښایسته نظاره ده او زما ډېره خوښېږي. نو هر وخت چې زه دلته ځم زما د هغه سوچ چې هر وخت زه ولاړم نو زه به دلته یو ویډیو جوړوم. نو نن بس د هغه موضوع ده ستا سره یو د هغې نظارې یو شوټ کوم. نو هغه شوټ به زه په دا ویډیو کې در سره شیر کوم. نو د نن اکټیویټي د هغه ده. نو بس یو اکټیویټي نه یو شی نه یو شی خو به زه تاسو ته ښکاره کوم. نو نن تاسو ته نه زه بلکې زه خپل ځان ته ښکاره کوم. دا زما کار دی او دا زه خوښوم خپله ځان دپاره. نو زه ځم نو هلته به زه د اسمان څخه به هم یو ویډیو ورته جوړه کړم او یو څه ویډیو به زه د هغسې لاسي یو ویډیو جوړه کړم. نو د اوبو د پل موټرانو او یو ټوټل د پوره ایریا یو ویو دا ټول به په دې ویډیو کې راسي. نو بس د نن ویډیو دغه زما میشن دی چې زه باید دغه میشن زه د سره ورسوم. نو بیا به بله پلا بیا په بله ویډیو باندې بیا زه سره راسم. او که چیرې کوم سوال لرئ یو کوم داسې یو خبرې یو شی خو تاسې لاندې کمنټس نوشته کولی سئ. نو په کمنټ کې به بیا زه تاسو ته لازمن جواب در کوم. او کوم شوټینګ چې غوښتې چې شوټ وکړم د دې ځای د اوبو ده د دې پل ده او د هغسې مثال د دې دلته پرندې دي د هغو پرندو چې څونې مې کولی شي هغه مې وکړي. خو زه دلته ناوخت راورسېدلم په هغه وجې سره بس څونې وو هغوی دې مې وکړي. خو دلته نوره ښایسته منظره هم وه خو په هغه منظرې کې هغه ته مې ځان ونه رسوی چې ولې ناوخته سو. نو بس دغه بلاګ و او دا زما د نن ورځې یو ټاسک و چې ما باید مکمله کړی وای. نو بس دا درسره شیروم. نو خدای دې وکړي چې خوښ اوسئ. بیا به سبا د بل فلوګ سره وینو.